راپورونه وایي چې طالب ځواکونه نن ناوخته د عملیاتو پر مهال له فرضي کرښې اوښتي او د پاکستان په پېښور پورې اړوند سیمو کې د پاکستاني ځواکونو سره نښتې ترسره کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو درورسیږي. ځینې باوري سرچینو ادعا کړې چې طالب ځواکونه نن ناوخته د عملیاتو پر مهال له فرضي کرښې اوښتي او د پاکستان په پېښور پورې اړوند سیمو کې د پاکستاني ځواکونو سره نښتې ترسره شوي. د دغه سرچینو په وینا دغه عملیات د سرحدي تحرکاتو په دوام ترسره شوي او په ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ سختې ډزې شوي. سرچینې وایي چې د عملیاتو پر مهال په ځینې پوځي او لوجستیکي تاسیساتو کې اور لګېدلی او پراخ زیانونه اوښتي دي. همدارنګه سرچینې ادعا کوي چې د دغه نښتو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ څو مهمې پوستې او اډې د طالبانو لاس ته لوېدلي، خو تر دې مهاله د دغې په اړه د پاکستان حکومت او پوځ له لوري کوم رسمي تایید نه دی شوی. ځینې سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې د چاودنو او درنو وسلو غږونه اورېدل شوي. هغوی زیاته کړې د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو خوځښت زیات شوی او له ځینې لارې په موقتي ډول تړل شوي. پاکستاني رسنۍ یوازې د امنیت وضعیت د خرابېدو راپورونه ورکړي، خو د پوستو د نیول کېدو یا د تاسیساتو د سوځېدو په اړه تر اوسه کره بشپړ معلومات نه دي خپاره کړي. له بلې خوا د طالبانو رسمي ویان تر دې دمه د دغه ادعاو په اړه واضح او تفصیلي بیان نه دی خپور کړی، خو ځینې غیر رسمي سرچینې وایي چې دغه عملیات د دفاعي اقدام په توګه ترسره شوي. سیاسي او پوځي شنونکي باور لري که دغه ادعاوې تایید شي نو دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له یو نوي او حساس پړاو سره مخ کړي. د فرضي کرښې موضوع له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې اساسي ټکی پاتې شوی او هر ډول پوځي پرمختګ کولی شي د سیمې پر امنیت ژور اغیزه وکړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.